سریلانکا په خپل کور کې پاکستان ته تاریخي درس ورکړ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو که چېرته داسې د سپورت او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. د سریلانکا لوبډلې د 3 اوریزو لوبو په لومړۍ لوبه کې پاکستان ته د 40 منډو په ستر توپیر ماته ورکړه او لومړۍ لوبه یې په خپل نوم کړه. دغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره شوه. په پیل کې یې پاچا د پاکستان لوبډلې لوبډالمشر وګټله او لومړی سریلانکا لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. د سریلانکا لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدلو سره 115 منډې وکړې چې ګوناته لاکا 50 فرنانډو 33 او راجا پکسا 32 منډې وکړې. د پاکستان له لوري محمد حسنین 3 او شاداب خان یو لوبغاړی وسوځاوه. دا د محمد حسنین دویمه لوبه ده چې هټریک یې پکې ترسره کړ. د 116 منډو هدف د پاکستاني لوبډلې لپاره لوی غر ثابت شو او ټول لوبغاړي یې په 11.4 اورونو کې د 101 منډو ترلاسه کولو وروسته وسوځېدل. د پاکستان لخوا افتخار احمد 25 او سرفراز احمد 24 منډې وکړي او بل هیڅ لوبغاړی د زیاتو منډو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. د سریلانکا لخوا پرادیپ او دانا 3 همدارنګه ډي سیلوا 2 او راجیټا یو لوبغاړی وسوځاوه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه دینشک ګوناته لاکا ته ورکړل شوه چې په زړه پورې توپوهنه یې ترسره کړه. د یادولو ده چې د سریلانکا او پاکستان لوبډلو ترمنځ په پاکستان کې 3 اوریزو لوبو سریز روان دی چې لومړۍ لوبه یې په سریلانکا په لوی توپیر له پاکستان څخه وګټله. همداراز تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو سریز هم ترسره شوی و چې یوه لوبه د باران له امله نه وه ترسره شوې او وروستۍ 2 لوبې پاکستان ګټلې وې. ملګرو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکته. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ.